دا د بلجیم په پلازمینه کې د سهار د لمر خاته وخت دی. روبن رودریګو یو ځل بیا د مهاجرو اړوند ادارې مخې ته شپه تېره کړه. دغه 40 کلن سریلانکایي دې ته انتظار باسي چې د پناه غوښتنې پر دوسیه کار وسي. ما د یوې خونې غوښتنه وکړه خو راته یې وویل چې اوس موږ خونې نه لرو ځکه چې دې هېواد ته ډېر خلک راغلي دي او باید په دهلیز کې ویده شم او زه هم ویده شوم. روبن کومه سرپناه نه لري. د نورو لسګونو کسانو په څیر دی هم هر سهار هغه د مهاجرو اړوند ادارې دفتر مخې ته درېږي. دغه دفتر هر سهار نیم ساعت پرانیستل کیږي. کیڼ لور ته ښځې، ماشومان او کورنۍ په قطار درېږي او یوازې نارینه بیا شي اړخ ته. د ښځو او ماشومانو لپاره سرپناه سته او هغوی په سملاسي ډول له دې ځایه بیول کیږي. خو د 2021 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې هغه نارینه چې یوازې وي سرپناه نه ورکول کیږي. د هغوی لپاره یوازې یوه فورمه ده چې د انتظار په لیست کې خپل نوم ولیکي. داوطلب کسان له هغو سره مرسته کوي چې انتظار باسي. نارینه هیڅ نه کوي، د خوراک لپاره څه نه لري او نه د تګ لپاره کوم ځای. په عادي ډول د بلجیم د قانون له مخې د بلجیم ادارې مکلفیت لري چې خلکو ته سرپناه او خواړه ورکړي، خو دوی له قانون سره سم چلند نه کوي. هغوی ته دا بې تفاوته ده. مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، نصرالله د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې و. هغه 3 میاشتې د مخه د یوه مهاجر په توګه بلجیم ته رسېدلی. زما وضعیت ډېر خراب دی. تاسو دې ته وګورئ. 3، 4 یا 5 کسان په دې خیمه کې اوسېږو او تل باران وي. زموږ وضعیت واقعا ښه نه دی. کله چې د سهار په 9 بجو د پناه غوښتنې اړوند ادارې دفتر وتړل شي، انتظار کوونکي هم سره خورېږي. د روبن عقیده هغه د بروکسل کلیسا ته بیایي او له دې دپاره دعا کوي چې له دې وضعیته ورته د وتلو یوه لار برابره سي. روبن وایي هغه خپله ښځه او ماشومان له 3 کلونو راهیسې نه دي لیدلي. د سړک په سر د هغه سامان هم غلا کیږي او له دې کبله نور خپل پاسپورټ هم نه لري. زه غواړم خپله کورنۍ دلته راولم خو دې کار ته ویزه پکار ده. دلته بیا په خوښۍ پاتې کیږم. زه غواړم له خلکو سره مرسته وکړم خو زه پیسې نه لرم. له روبن سره اوس هم د خپل کار اسناد سته چې پخوا یې د ولډینګ کار په توګه کار کاوه. هغه په 2015 او 2019 کلونو کې په عراق او قطر کې کار کړی او 1.5 کال یې په رومانیا کې هم کار کړی دی. د فولکتلینکنورک د خیریه سازمان په وینا په بلجیم کې د پناه غوښتنه په اوسط ډول 440 ورځې وخت نیسي. د اروپایي اتحادیې د قانون له مخې دوی په دغه وخت کې د یوې سرپناه د لرلو حق لري، خو یوازې بلجیم نه دی چې له دغه قانون څخه سرغړونه کوي. د پناهندګۍ په ګډ سیستم کې په ټوله اروپایي اتحادیه کې یو ډول تنزیلي بهیر تر سترګو کیږي. هر هیواد هڅه کوي چې د خپل ګاونډي په پرتله کم جزا ښکاره شي. هر هیواد غواړي چې د خپل ګاونډي هیواد په پرتله لږ خراب ښکاره شي ځکه نه غواړي چې جزا به وسي. په یو ډول دا د ټول اروپایي سیاست یوه برخه ده. د سرپناه د ترلاسه کولو لپاره د منتظرو انفرادي کسانو لیست 2200 کسانو پورې محدود کړل شوی دی. خو لږ تر لږه په همدومره شمیر کې کسان بې سرپناه ژوند کوي. پر دې سربیره نور په سلګونو کسان پر دې نه دي توانیدلي چې حتی خپل نوم په دغه لیست کې ولیکي. د بلجیم محکمو 8000 پریکړې صادرې کړي چې حکومت د خپلو مکلفیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو محکمې هم 1200 دغه ډول پریکړې کړي دي. د بلجیم د پناه غوښتنې د چارو معین موږ ته په دې اړه خپل دریځ په لیکلې بڼه راکړی. هغه ویلي دي چې بلجیم یوازې په 2022 میلادي کال کې د پناه غوښتنې په قضیو کې 40% ډیروالی ثبت کړی دی او په خبره یې د 14500 ځایونو سره په بلجیم کې د پناه د منلو شبکه تر دې هیڅکله دومره پراخه نه وه. د هغه په خبره هیڅوک په دې کې د دولت د ارادې د کمښت خبره نشي کولای. د بې سرپناه کسانو د مرستې کولو په موخه ځینو مرستندویه سازمانونو د دې پخوانۍ ادارې د ودانیو په څیر کورونو څخه کار اخیستی. دلته 350 پناه غوښتونکي اوسیږي چې زیاتره یې د بوروندي، سودان، اریتریا او د یمن هیوادونو څخه راغلي دي.
خو قبرس دوپیا او د هغه ټیم پر دې سربیره هم هر ورځ د شاوخوا شلو نورو کسانو عریضو ردولو ته مجبوره کیږي. نن موږ تش ځای نه لرو. زه نشم کولی چې خلک د یو بل د پاسه ځای کړم. که څه هم چې د روبین لپاره د سرپناه د انتظار لړۍ نوې نه ده، خو هغه په دې باور دی چې د کورنۍ راتلونکې په اروپا کې ده. دا زما زوی کیون دی. دا مې لور ده چې دوکسي نومیږي او دا زه یم. په دې ډول ورځ تر بلې زیات کسان په بلژیم کې د پناه غوښتنې د اړونده ادارې ودانۍ مخې ته او یا د ودانۍ تر زینو لاندې شپې سبا کوي. دلته ژوند سخت دی او لا سخت ژمی هم نه دی پیل شوی.